الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو الذي عمت الدنيا رسالته محمد خير من دانت له الأمم خير البرية والرحمن أرسله خير البرية والرحمن أرسله وهو الذي من دانت له الأمم فاستبشرت بهداه العرب والعجم وأخلاقه بكتاب الله عاصرة الحلم والصدق والإيمان والكرم وصلى عليه إله الكون ما عبقت بذكره الفتح والأحزاب والقلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیرت اولنی او لومبنی حصہ چاغی تا سیرت قبل البعثت او قبل النبوت ولیکیږي داغي اواخر او اخرنی حصہ هغه بیانېدله الله سبحانه و تعالی په مشیت او داغه په توفیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل د 25 کالو عمر ته ورسېدو او په زندګۍ کې اولنې تجارتی سفر او دغه رنګي اولنې تجارتی مزل هغه کو د شام نه مکی ته واپس رااله او د خدیجه رضی الله عنها هغه مال کې ډیره ګټو دغه رنګي په دغه تجارت کې ډیره فائدہ غي ته ورکړله خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا کمالات ولیدل چې په خپل سترګو باندې داغي مشاهده وکړي چې په واپسو کې ملائکه ولیدل چې داغه په سر باندې سورې کړیو او دغه رنګ خپل غلام میسره هغه متعدد احوال او د سفر چې کومه کارګزاري وغه ته بیان کړه چې په دې سړی کې ما ناشنا کمالات او خوینه ولیدل چې دا چې ما په بل یو انسان کې نه دی لیدلې د امانتداري د راستګویي د صدق او امانت او د اخلاق او په خصلو خرڅولو تجارت کې په بيع او شراء کې د هغه سماحت او نرمي او دغه رنګ د خلکو د سره محبت او په لار باندې چې کوم نور ناشنا واقعات راغلیو ناغه خدیجه رضی الله عنها ته خپل غلام می سره بیان کړل داغي په زړه کې د سره محبت پیدا شو داسې کمالی انسان سره مینا محبت کول او داغه نه تاثر غسل دا فطری تقاضا ده نو خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سخت متاثر شوله او داغي په زړه کې د دوی عظمت او دغه رنګ د وقت او احترام هغه ډیر زیات شو نو خواهش پیدا شو الله سبحانه و تعالی په زړه کې دا احساس پیدا کو چې د دې سړي سره نکاح کول پکار دي دا په نکاح باندې غسل پکار دي د دې نامخ کې خدیجه رضی الله عنها دا کونډه پاتې شوې ده دوه خاوندان د دې وفات شوي او عربو کې دا یو ډیره مالدار زنانه و د مزر قبیله عمر یې زیات او دغه رنګ مالدار مو د نسب او د جمال او د مال په اعتبار سره په تمام قریشو کې په دغه وخت کې یو نمایز زنانه و نو دی ذهن کې او دغه رنګ کې بزړه کې دا سوچ رااله چې د دې سړي سره نکاح کول پکار دي هو چې دا نکاح به څنګه کیږي نو دیږي د خپل زړه حال د یو مرګري سره چې په سیرت کې داغي نوم نو پیسہ
بنت منیه راغلی دی چې دا د یعلا ابن منیه التمیمی دغه خور وه. هغې ته ویلې زه د محمد علیه السلام سره د نکاح کولو اراده لرم، خو داسې ده چې ته پې ما ورپېښ که زما تعریض وړاندیز ته وکړم. هغه لاړله او نبي صلی الله علیه وسلم دا داسې زمانه ده چې د 25 کالو په عمر کې دی. هغې ویلې چې یا محمد وهل لك ان تتزوج، او داسې الفاظ هم راغلي و یا محمد وما لك ان تتزوج، اے محمد علیه السلام ته نکاح ولې نه کې، ستا د نکاح او د واده اراده او شوق شته دی. هغه ویلې چې او دا انسان چې بلوغ ته ورسېږي او بدن او دغه هغه جسم روغ وي، هغه د نکاح اراده کوي او دغه رنګې دا یو فطري شی دی غواړي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نکاح خو خرچه غواړي او دغه رنګې څه ناسته چې کوم د زنانه ته نفقه ورکول، هغې ته مهر ورکول، او زما سره مال نشته دی، زما څه وس او طاقت نه کېږي. هغه زنانه هغه نو پیسو ته ویلې چې وهل لك فی الجمال والمال والنسب، داسې یو زنانه چې مالدار هم وي او دغه رنګې ډولي او حسن هم لري او سره د اوچت نسب او د قوم والی، دا په نکاح باندې اخیستل غواړي. هغه ویل چې داسې به کومه زنانه ویل خدیجه رضی الله عنها، خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې هغه به ګینې ما په نکاح باندې والي. هغې باندې خو د قریشو ډېر اوچت مالداران رئیسان او دغه رنګې نامور خلک په هغې باندې د نکاح خطبې او جرګې او پیغاماتو لیږي او هغه ځان په نکاح باندې نه ورکوي. یو دا چې پلار به هم هغه جرګې رد کولی چې زه د خپله لور نه ورکوم او خپل هم د هغې ویلې زما اوس به مزید اخوا د نکاح خواهش او اراده نشته دی، ځکه 40 کالو ته عمر رسېدلی و. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی د هغې سره د نکاح داسې ترتیب هغه برابروم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دا به ګینې ما په نکاح باندې والي او دا به ما سره په نکاح په واده باندې راضي شي. هغه زنانو ته ویلې چې زه د دا کار کوم، زه د دې ذمهواره یم. نو سیرت کې راغلي دا نفیسه په دې کې تل راتلې وکړ، دواړو جانبو ته لاړه راله تر دې پورې چې خبره جوړه شول او دواړه جانب راضي شو. نبی صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې خپلو ترونو سره ابو طالب دلی سره خبره وکړله، ناغي مو سره به کې مرګري شو. د دې نه دا معلومیږي چې کله یو ځای کې څوک کوژدن کوي یا واده کوي خپل ولی کوي، په کار ده چې کشر هغه د خپل مشرانو سره مشوره وکړي. اکثر کشر چې دی نو د هغه سوچ او عقل دومره په ځای باندې نه، صرف کله خپل خواهش او شهوت راغسي د لنډ ځای پورې سوچ کوي. لیکن مشران چې دي هغه ډېره تجربه لري. دې وجه نه کم خلک چې د مشرانو د مشورې نه بغیر واده کوي، یو زنانه یو ولک، غالبا هغه وادي ناکامه کیږي او بیا په مشکلاتو کې واقع کیږي. لکه یو حدیث دا معلومیږي وان البرکه مع اکابرکم، الله سبحانه وتعالی برکت تاسو په مشرانو کې اچولې دی. دا ناشنا خبره ده چې یو ځای مشر لاړلې د یو کاروبار نه، د یو تجارت نه، د یو کور نه، په کور کې بیا خیر او برکت نه. تا ته به د خپل مشر چې دی نو ډېر کمزورې او ډېر مات ګوډ به تښکاره کیږي. خو الله سبحانه وتعالی په دې مشرانو کې ډېر ناشنا خیر او کمال اچولی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې د خپل ترونو سره د ابو طالب او دغه رنګ د حمزه رضی الله عنه او په هغه زمانه کې د بل یو ترو زبیر په نوم باندې د هغې سره خبره وکړله. هغې ویلې زه صحیح ده. نو د دې طرف نه پکې ابو طالب چې دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم ولی او سرپرست شو، او د هغې طرف نه د خدیجې رضی الله عنها ترو چې د هغه عمر ابن اسد نوم دی، ځکه دې زمانه کې د هغې پلار به وفات شوی دی. نو هغې د هغې طرف نه ولایت وکړو. د دې نه دا معلومیږي چې د زنانه نکاح بغیر د ولی نه په خپل سر باندې نه کېږي. لا نکاح الا بولي. وجه دا ده چې نکاح په شروطو کې دا ولی دې دپاره ضروري دی. که دا خاوند راولګېږي او د دې زنانه سره ظلم کوي یا مثال په طور باندې سبا د دې حق وخینو په کار ده چې د زنانه په شا باندې ولی ولاړي، هغې سپورټ کوي، هغې دفاع کوي، د خپلې زنانه تپوس کولی شي. کم چا چې په خپل سر باندې واده کړی او زنانه وتښتي او کوټ میرج وکړي او یا چې کم دی د خپل ولي د اجازې نه بغیر، دا خبره موږ په قسم سره کوو، د قرآن د حدیث د من دی ویو. دا زنانه په دې واده باندې نشي خوشحالېدلی. واده کې یوازې صرف خواهش او شهوت خو نه دی، دا خو ډېره سنجیده معامله ده د دوو کورنو په مابینځ کې خپل ولی ده. نو دلته د خدیجې رضی الله عنها سره چې دی هغه ولایت وکړو.
او دغه طرف نه ابو طالب سیرت کې راغلی ابو طالب په نکاح وتړله او دا کومه چې مسنونه خطبه ده ان الحمد لله نحمده ونستعينه دای په کې ویله وجه دا چې دوی ته د ابراهیم علیه السلام سنت د پخوا زمانی نه پاتې شو او دا خبرې په ملت ابراهیمی کې را روانې وي اگر کدی مشرکان دی او دغه رنګي سکارونه کې د جاهلیت هم دي لیکن بعضی کارونه هغه د ملت ابراهیمی بم کول نو نکاح به په دې طریقه باندې کوله او لاول خطبه ویل به روسه نکاح وتړله د دې نه دا معلومیږي چې کله سره نکاح تړي لاول به خطبه وی روسه به نکاح تړي بعضی خلک غلط کار کوي خلاف سنت کوي لاول نکاح وتړي او دا غي نه روسه به خطبه به څه دعا وکي دا خلاف سنت دی بلکې خطبه بلاول وی روسه به نکاح هغه تړي په دې نکاح کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې شل اوخان هغه په مہر کې مقرر شوم لکه دا د زنانه حق د چکل څوک په نکاح باندې اخلي ناغه ته به صداق او مہر به ورکړي قران کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي وان تبتغوا باموالکم تاسو د زنانو سره نکاح کوي په مہر باندې ځکه دا مہر د زنانه یو اکرام دی دا یو اعزاز دی او دغه رنګ هغه ته په درون نظر باندې کتل دي منګه د دریش په وړاندې په درس کې د مہر بعضی حکمتونه ذکر کړی چې الله سبحانه و تعالی دا ولې د زنانه د لپاره په واده کې مہر مقرر کړي سره د دینه چې د دې واده نه څنګه چې دا سړی فائدې اخلي او د دوی ته حاجت او ضرورت دی دغه تر دې زنانم ضرورت دی ولیکن دا غي باوجود مہر په سری باندې مقرر کړی دی نو په دې مہر کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شل اوخان هغه مقرر شو او دا خبره پیښ ولا چې دا به داتونه ورګي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل حسینوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندۍ کې دا اولنې واده دي چې دا وکم سیرت کې راغلي دی وي په دې کې په دغه ورځ باندې واده مو شو دغه رنګي کوژدنه مو شولا دغه د واده دوه طریقې وي کله به کوژدنه کړ واده به څه زمانه وروسته کو او کله په کوم ورځ باندې بچی نکاح او کوژدنه وشولا او په کوم ورځ باندې به ګوړه ماته واده او رخصتي به مو شولا په دې نکاح کې او په دې واده کې د قریشو او د مزر قبیله چې کم لوی رؤسا او سرداران غیب کې شرکت وکم نبی صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې عمر 25 کال دی او د خدیجه رضی الله عنها عمر چې دغه 40 کال دی د 25 کال یو نوجوان هغه د 40 کال دی بوډۍ زنانه سره نکاح کوي لیکن خیر پکې دی نبی صلی الله علیه وسلم بیرسته زمانه کې د دې په ژوند کې به بل نکاح نه کړي اهل علم او اهل سیر د دینه یو بل خارجي فائدہ دار ایستلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کم نکاحونه کړی دي دا په شهوت باندې یا په خواهش باندې بنا نه لکه بعضی مستشرقین ملحدین او هغه څوک چې هغه مطلب د اسلام دشمنان دي يهود نصارا او داغي الیکار هغه په اسلام باندې قسمه قسم اعتراضات کوي او مسلمانان په شبهاتو کې اچي او په خپل نبی باندې بدګمانه کوي داغي په اعتراضاتو کې یو اعتراض دام دي چې دی نبی ولې دومره ډېر نکاحونه کړی دي او دومره ډېرې بیبیانې کړې وي نه یولس بیبیانې داغي جوابونه په خپل ځای کې راشي خو دلته تاسو وګورئ لاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پیلنۍ نکاح اولنۍ واده د 15 کالو په عمر باندې د یو زنانه سره کړی چې داغي عمر 40 کال دی او به داغي سره 15 کال تیر کړی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم ته د نبوت او پیغمبري ملاویدون وروسته خدیجه رضی الله عنها چې دنه دا به 15 کال ژوندۍ و داغه وروسته به وفات شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم د خپل نوجوانی د خپل ځواني ډیره زمانه ډیره موده تقریبا 15 کال هغه د دې سره تیر کړی دي عوام بچی چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د دین شیوم اهل علم دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاحونو بعضی حکمتونه هغه ذکر کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زیات نکاحونه کړی دي دا یو حکمت هغه دام دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امت تربیت ور پغاړو د عربو د عجمو د نارینو د زنانو د ماشومانو د غرنګي د بوډاګانو جوانانو یو سره چې دی هغه اکثر ځان له تنها ژوندۍ تیري او بل سره چې کوم دی داعی دی مبلغ دی او د امت اصلاح کوي داغي تربیه کوي د دغه په مابین کې ډیر فرق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې خبرې ضرورت و د دې لپاره چې په دعوت کې مرګري پیدا شي او زنانه چې د خاوند څنګه سپورټ کولی شي او مدد یې بل څوک نشي کولای دا خبره یاد ساته کوم انسان چې په دنیا کې په کامیابی باندې روان او ست کامیابی ترلاسه کړي و ضرور به د ساته
د ښځې به لاسي ضرور خامخا یا به د ښځې یا به خوري یا به تروري یا به مور هغه به ورسې مشورې او جرګې کوي. زنانه په دې باب کې چې کوم دی ډېرې ناشنا تجربه لري او سوچ کولی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت د کامیابۍ لپاره د کامیاب کولو لپاره زیات نکاحونه کړي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ناکله د یو زنانه سره په دې وجه نکاح کړی ده د دې لپاره چې د هغې د مور او پلار د هغې د خپلوانو اکرام وشي. لکه د عائشې رضی الله عنها سره چې نکاح کړی و په دې وجه باندې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه اکرام وشي. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مدد کړی و، د هغه سره ډیر کومک کړی و او دغه رنګې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ټیم په ټیم باندې د هغه ډیره دفاع کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګېدو د هغه د لور سره نکاح وکړه د عایشې رضی الله عنها سره دې دپاره چې د هغه اکرام وشي. ځکه د پیغمبر نکاح کې راتل دا څه معمولي خبره نه وه، دا ډېره عظیمه خبره ده چې د پیغمبر سره د یو زنانه نکاح او واده وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نکاح د دې دپاره هم کړې ده چې دین د هغه نه زده کړی شي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم زندگی خو یو روانه مدرسه وه، نو د هغه بعضې احوال په کور کې چې کوم دی هغه به واقع کېدل. لکه عایشې رضی الله عنها کې په نکاح کې یو حکمت دام دی، دا خو د 9 کالو کشره جینۍ وه، دې کې د خواهش او د شهوت څه خبر هم نه، خو لیکن د دې دپاره چې دا زما حالاتو ته وګوري او زما نه د دین د نقل کولو طریقه او چل هغه زده کړي. دغه وجه ده عایشې رضی الله عنها د دین ډېره ایسره نقل کړې ده. تاسو که احادیثو ته وګورئ د پیغمبر د غسل طریقه، د اوده کېدو، د همبسترۍ، د ازدواجي تعلق، دا ټول چې کوم دی هغې را نقل کړي. او دا د نبي صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې یو ناشنا دلیل دی. هغه زمانه کې د میډیا هم نه وه، دا اعلام الوسایل هم نه و، دا اخبارونه او نیټونه وغیره هم نه و. یو سړی دی 1400 کاله مخکې تېر شوی دی، هغه په خپله کمره کې د بي بي سره میلاو شوی دی، هغه یو حرکت کړی دی، یو ناسته پاسته و هغه د امت ته را نقل کېږي. 1400 کاله وروسته انسانان ته خبرېږي. ته وګوره دا د نبي صلی الله علیه وسلم د صدق نبوت څنګه ناشنا دلیل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام کله یو زنانه سره د دې د وجې نه نکاح کړې ده د دې دپاره چې دغه زنانه اکرام وشي. لکه د ام حبیبه رضی الله عنها سره نکاح په دې وجه باندې کړې وه. ام حبیبه رضی الله عنها چې وه نو دې حبشو ته هجرت کړی و. دې چې کله لاړه نو دې خاوند عبیدالله ابن جهش چې د هغې څه والعیاذ بالله مرتد شو او نصرانی شو. د خپلې ښځې هم دعوت ورکوم ولاده ته ما څه په نصرانیت کې داخله شه. هغې ویلې چې نه، ما خو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې په بصیرت باندې ایمان راوړی، داسې پړانته کاته کې او دغه کې په پټو سترګو هم ایمان نه دی راوړی. د دې وجې نه هغې ویلې زه نه مرتد کېږم، زه په خپل دین کې ډېر بصیرت لرم. نو ته وګوره چې یو زنانه وي او بار ملک ته هجرت کړی وي او د هغې بل هېڅوک اسرم نه وي او صرف خپل خاوند دی وي او خاوند یې مرتد شي، نو دا زنانه بالکل ځان له پاتې شوله. او بیا د دې حوصلې ته ګوره. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دې حالت نه خبر شو، نو هغه زمانه کې چې کوم باچا و د حبشو نجاشي، هغه ته ویل دا ماله په نکاح باندې راکړه. د ام حبیبه رضی الله عنها نه نجاشي له نکاح هلته وتړله او د خپل طرف نه د دې مهر مقرر کړو 400 درهمه، چې د هغې نه وروسته تقریبا 4,000 دینار هغه ته نه جوړېږي. نو ګوره د دې زنانه چې کوم د اکرام دپاره پیغمبر د هغې سره نکاح کړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم کله به نکاحونه دې دپاره هم ډېر کړي دي چې د عربو چې دا کم مختلف قبایل دي چې هغې زما دفاع وکړي. ځکه چې د عربو به د خپل زوم ډېره سخته دفاع کوله او د زوم به ورته داسې ګران لکه د خپل بچي په شان. دقه وجه ده نبی صلی الله علیه وسلم دعوت چې قرآن کریم کې را نقل شوی دی الا المودة فی القربه، دا خبره هم کړې ده چې عربو زه خو ستاسو زوم یم، زه ستاسو نه چې کوم د خپلولي غواړم، مینه د نه غواړم، زما خبره ومنئ. د دې دپاره د خپلولي کوله چې دا سرګنۍ زما خبره ومني او ما سره په دعوت کې شریک شي او اسلام راوړي او دې ته خیر میلاو شي، چې دا یو جدا مستقله موضوع ده په خپل ځای کې به ذکر شي. د خبرې مقصد مې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها سره نکاح وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره تقریبا 2 کال باندې د واده نه 2 کال باندې وروسته د دې اولنې بچی پیدا شو، اولنې زوی د قاسم په نوم باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیا دا اسم کنیم و ابو القاسم صلی الله علیه وسلم. دا زوی چې دی نو د ده په باره کې مختلف تاریخي روایتونه راغلي دي. یو قول دا دی چې دا په 2 کالو کې دنه وفات شوی او دویم روایت
سیرت کې داسې راغلی دی چې بلغه سن رکوب الخیل دا تقریبا 6 کالو ته رسېدلی و. په مکه کې به په اس باندې سورلي کوله، وروسته بیا وفات شوی دی. د هغې نه وروسته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجې نه اولنۍ مشره لور پیدا شوله زینب رضی الله عنها. هغې پسې بیا وروسته څه زمانه بعد رقیه رضی الله عنها او دغه رنګې د هغې پسې دریم نمبر کې بیا ام کلثوم او څلورم فاطمه رضی الله عنها. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وروسته بل زوی پیدا شوی عبدالله چې د هغه طیب او طاهر نوم هم دی. طیب او طاهر عبدالله دا درې واړه یو دي، د یو نوم دي، دا ملقب په دې باندې. وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماری قبطینه په 8م کال د هجرت باندې په مدینه کې د ابراهیم په نوم باندې چې کوم بچی پیدا شوی. مقصد دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ټول 3 زامنو او 4 نونو. د اکثرو انبیاء د پیغمبرانو چې دي نونه هغې زیات دي او زامن هغې کم دي. دینه دا معلومیږي چې نونه جنکۍ چې دي نو دا د سعادت او د خوشقسمتۍ علامه ده. امام احمد ابن حنبل لور وشوله چاله مبارکي ورکړله، هغه ورته ویلې اما ان الانبیاء کانوا آباء البنات. دا خبره یاد ساته چې پیغمبران چې دي د نونو پلارانو، د اکثرو پیغمبرانو جنکۍ وي د هغې نونه وي، زامن یې ډېر کم وم. نبی صلی الله علیه وسلم اخرنی بچه د ماری قبطی نه پیدا شوی. د ماری قبطی قصه به وروسته راشي. دا د مصر یو باچا مقوقس هغه د په هدیه کې د ته رالیږلی وه. نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغې نه بیا یو بچی پیدا شوی ابراهیم چې دا د 19 میاشتو ته کله ورته د بیا غم وفات شو. نبی علیه الصلاة وسلام په دې باندې ډېر جړلي مو. د شریعت په حدودو کې داسې ماشوم باندې یا په انسان په مرګ باندې جړه دا جایز ده. که غټ یو که ماشومي شریعت په حدودو کې سړی به ډېره جذب فضه به نه کوي. نور په مړي باندې جړه کول دا څه ناروا نه دي، خو واویله به سړی نه کوي. دغه رنګې ویښتان به نه وباسي، ګریبان به نه شلي، مخ به نه وخي. نبي علیه الصلاة وسلام چې وجړل نو صحابه ویل یا رسول الله تم جاړې. هغه ویل دا د الله رحمت دی چې چا په زړه کې الله واچوي. او دی د بوډاوالي بچیو نو انسان په دې باندې بیا ډېر خفه کېږي. د خدیجې رضی الله عنها په فضایلو کې اهل علم او اهل سیر دا خبره ذکر کړې ده چې دا اولنۍ هغه زنانه وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. واول مؤمنة على وجه الارض بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دی راوړی. کله چې ته وحی وشوله وروسته به تفصیل کې راشي. نو نبی صلی الله علیه وسلم لاول دې ته هلو ویلې چې ما سره داسې یو ناموس یو ملایک راغلی او دا خبرې راته وکړې ولقد خشیت علی نفسي، زه په ځان باندې یېرېږم داسې نه چې لیونی نه شمه، مړ نه شمه. نو خدیجې رضی الله عنها ورته وویلې چې کالله والله ما یخزیک الله ابدا انک لتصل الرحم، یقینا ته خو خپل ولي پالې او دغه رنګې وتحمل الکله وتکسب المعدومه وتقرئ الضيفه وتعين على نوائب الحق. تا کې خدا د کمالات دي، تا کې خو سخا ده، ته خو د بېوسو کمزورو سره مرسته کې، بې واده ولا واده کې، مېلمنونه مېلمستوب ورکې او داسې انسان الله نه خرابوي. نو ګوره خدیجې رضی الله عنها ته څنګه ناشنا مشوره ورکړه. الله دې نبوت او پیغمبري درکوي. ډېره هوښیاره پوهه زنانه وه. دغه زنانه ده چې الله سبحانه وتعالی خپله دې ته سلام را لېږلی. جبریل راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې ویل الله سبحانه وتعالی زه را لېږلی م چې خدیجې ته زما سلام وایه. او جبریل ویل زما سلام هم ورته وایه. وبشرها ببیت فی الجنه من قصب لا صحب فيه ولا نصب. دله د یو ملغلرې د کور په جنت کې خوشخبري ورکه چې په هغې کې به شور او ستړیا به پکې نه وي. الله سبحانه وتعالی زما عزتمندو داسې شکور او قدردان ذات دی چې د یو زنانه خواري نه ضایع کوي. هاجره رضی الله عنها اسماعیل علیه السلام د غېږې ماشوم بچی لږې شانتې قرباني ورکړه. الله سبحانه وتعالی د هغې څومره قدرداني وکړله. د دې نه دا معلومیږي چې په اسلام کې اوله قرباني زنانه ورکړې. لکه دلته اول ایمان دی راوړی. په اسلام کې اولنۍ شهیده سمیه رضی الله عنها ده. او دغه رنګې د فرعون په زمانه کې اولنۍ شهیده ماشطې په نوم باندې یو زنانه وه چې د هغې خادمه وه. لاول شهادت هغې ورکړی وم. نو اسلام چې سړی تاریخ په انساني دغه باندې ور واچوي، په انساني تاریخ باندې نظر واچوي، نو دا خبره مخې ته راځي چې اکثر زنانو د دین دپاره ډېره قرباني ورکړې او الله سبحانه وتعالی د دین کار اکثر د داسې کمزورو نه اخیستی دی.
د خدیجه رضی الله عنها کې دا کمالو چې الله رب العالمین دې ته په دنیا باندې د جنت زیر بشارت او سلام را لېږلم. بل دا د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر عجیب او ناشنا مددونه کړي ټیم په ټیم باندې ډېر دفاع به کوله. نبی صلی الله علیه وسلم باندې روسه زمانه کې چې کومه وسعت او فراخي او مالداري راغلی ده عددي په مال په وجه باندې ووجدك عائلا فاغنى. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي په دې مال باندې چې کوم دې موږ ته مالدار کړی ځکه د دین بعد به نبی صلی الله علیه وسلم تاجران به لګلو د دې مال به ورکو د هغې سره به په مضاربت باندې خبره کوله. او دا یو خیسه زندگی وي ښکلې چې انسان ته مال په اسانه ملاویږي او د الله سبحانه وتعالی عبادت او بندگی پکې کوي. منګ او تاسو ته هو الله دې رحم وکړي په دې زمانه کې چې معمولی غوندي دکان ګوټي هر څه رانه نیولې مړې ژوندې مرانه پاتې ځان ته هم پام او توجه نی موږ رانه پاتې او تکبیر الله دغه رنګ ولنې رکعات دا به برکتی ده نه حسد او سپیرواله دي هغه مال چې پاغي کې د انسان زړه مطمئن وي او د الله سبحانه وتعالی طاعت عبادت او بندگی پکې کوي. نو په خدیجه رضی الله عنها کې داسې کمالو د نبوت نه 15 کال وروسته به چې کم دینو دا وفات شوی ده. عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم به د دې ډیره تذکره کوله. وای ما ته په بیبیانو کې په بل بیبي باندې د سید بنتوب غیرت نه دی راغلی څومره چې په دې راته ځکه پیغمبر به درسته پس د هغه د مرګ او د وفات نه دې ډیره تذکره کوله. یو ځل د خدیجه رضی الله عنها خور رااله داغه حالنمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داغه आवाज واورید ډیر په hebat کړاله او دا وی چې اللهم حاله یا الله دا حاله کې یا ګنې حاله رااله. عائشه رضی الله عنها په دغه کې رالم تعجب کې او د دې کیفیت ته مې وکتل چې رسول الله د قریشو بوډۍ زنانه و تعالی خدای الله داغه نخې درکړي تی دومره یادې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې فرمایي چې انها كانت وکانت هغه خدا سه او داسه و داغه کمالات ذکر کول. او ناشنا خبر دا و چې داغه د مرګ نروستو داغه چې کوم خپلوان وي ترونه یا داغه کوم دوستان وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی ته باقاعده چې څه په پاخه کړل چيله یا ګړه وغیرہ به زب کړل یا څه یو شی په پوښ ناغي ته به ولګو داغه سره بیاغه رشتہ پالله. کله دا معلومیږي چې انسان او اسلام چې کوم د موږ ته انسانيت خو یو دغه رنګ مسلمان یو خاوند ته د خپل بیبي سره خیسته زندگی تیرول داغه سره حسن المعاشرت دا تیرول د اسلام اهم تعلیم دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نه موږ دا خبره معلومیږي. بعضی خلک اسی مصنوعي اخلاق بار ډیر خچلي خو کور کې چې کم دي سم لیوي خزه تیر ټیم کې تنګي بچی ته تنګي هر وخت چې کم دي درز عمر راغسي د سینې په کار دا خبره یاد ساته چې تاسو د خپل خدای د طرف نه د اخلاق او سرټیفیکیټ ملاو نشو نو کبار ته سړی څومره خسړی وي ته خسړی نه دا خبره د حدیث زمان نکوم خيارکم لاهلهم وجدان چې بار خو ستاسو ژوندۍ به ما سره د بل سره به یو 2 منټه وي تاسو له وګړو ژوندۍ او ژوند د خپل خزه سره دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نمک د دام معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې یو بل ناشنا کار په سیرت کې چې ذکر شوی دی هغه په واقعاتو کې هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د 15 کال شو نو په دې کې عرب او قریشو په دارالندوه کې یو جرګه یو میټینګ وکم چې دا کعبه اثر نه جوړول پکار دي او داغه مختلف وجوهات په تاریخ کې ذکر کیو دا چې د کعبه په آبادی باندې ډیره زمانه تیر شوی او آبادی زړه شوی و دیوالونه پر پروتو کیوم د مدارس او زنانه بو یغیبه عود ته شانتي خوشبو دي کعبه ته دغه کوله ناغي د وجنه اسپرغی خطلې او ایست دغه غلاف او دیوالونه غي خراب کړیو غلاف هم سوزیدلی او دیوالونه بازیم خراب شوی و او سیرت کې ابن هشام د سیمویلی چې په دغه زمانه کې په مکه کې بارانونه تیز شوی او د دې کعبه سره یو ناو لاندې خوړ هغه کې سیلاب راغلی د کعبه د دیوالونه او دغه رنګ دغه آبادی خراب کړی و قریب چې را پریوتلې ویم بهرحال په دې باندې دا بایش چې کعبه بیرته جوړول پکار دي نو دې په باره کې میټینګ کوی چې اولنې خبردار چې دا کعبه چې دم دا خود ګټو آبادی د په زمانه نه د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام د زمانه نه او عربو چې هغه خو به د خټو آبادی کولو د ګټو چلو نه ورته ولدا به څوک جوړي نو په دې مابین کې کوشش وکاو په مکه کې یو سړی د بار علاقې نه راغلی د روم نه باقوم په نوم باندې سیرت کې داغه باقوم نوم راغلی باقوم الرومي الکه ول دا سره معمار او ګلکار دی دا د خټو د غرنګ د پخو خښتو د ګټو د غرنګ د پخو خښتو په آبادی باندې دی پويږي هغه دلته به جوړي هغه ول سیده به ول جديد لپاره لرګي په کاری لرګي هم په مکه کې نو د جديد یو سړی راغلی وغه تی ویل چې زمنګ په علاقه کې په جده کې
ما سین غاړې ته یو کشتۍ لیدلې ده چې د ډېرې زمانې د سولټه پرته ده او هواګانو چې کوم دی هغه اړولې ده، خلکو پرېښې ده، څوک مالک یې نشته دی. یو ټاپو کې ده، ډېرې غټ غټ ستنې پکې دي، غټ غټ لرګي دي پکې. هغوی په دې خوشحاله شو چې دا خو زموږ څه یو مدد دی د الله، تیسیر او وساني راولول. کسان یې ولېږل، لرګي دغه ځینې راوړل. په دې کې چې کله کعبې جوړوله نو بیا همت نه کېدو، ځکه چې تعمیر سړی کوي نو هغه زوړ کور به ورانوي زوړ دی. نو دلته دوی د کعبې نه خو په دهشت او په یېره کې موزیکۍ خو د ابرهه هلاکت یې لیدلی و، او بل د دوی مخې ته تاریخ پروت و چې د کعبې چا غلطه اراده کړې ده نو الله سبحانه وتعالی هغه څه هلاک کړی دی. ول دا به څوک نو ولید ابن المغیره په نوم باندې په دې کې یو خلور او چالاک سړی وروسته بصیرت کې د بار بار تذکره هم راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به ډېرې مناظرې او باسونه هم کول. ولید ابن المغیره چې دا یو چالاک او خیر سړی و، د رنګ نم ډېر ښایسته و، او دغه رنګې خلور مو چې خبرې چل او طریقه مو له ډېره ورتله. هغه ویل زه به دې کعبې ته وروخېږم، زادها الله شرفها وعظمتها، د دې کعبې معظمې شریفې زه به بره وروخېږم، لاول شروع به پرې زه وکړم، که چېرته زه الله زما دا سټ مات کړو زه یې مړ کړم یا په ما څه چلو شي خو تاسو له مه راځئ، بس صرف زه به پکې لاړ شم. د دې نه دا معلومېږي چې مشر له ځان مخکې کول پکار دي، داسې نه چې یو ځای د نقصان یې ورته د کوم دی د بل زوی مخکې کوه او د بل بچې او خپل ځان شاته کوه، داسې به نه. قیادت چې دی مشري هغه سینه غواړي، قرباني غواړي. نو لاول به ځان وړاندې کړم، نو هغه ویل لاول زه وړاندې کېږم، دا کعبه د لورانومه شروع به پرې زه وکړم، که په ما څه چلو شو تاسو مه راځئ، تاسو به بچ شئ، او که زه بچ شم بیا راځئ. ایله بس هغه یو خښته دا کړه، بل یې دغه کړل او دوی به دلته دعاګانې هم کولې، هیره پرې راغلې وه چې اللهم لم نزع واللهم لم نريد الا الخير. یا الله زمونږ د ابرهه په شان د اراده نه ده چې ستا د کور بې ادبي او ګستاهي کوو، زمونږ خو د تعمیر اراده د الله ته د خپل نیت ورښودو. نو په دې کې هغه څه ناسته چې کوم دی د کعبه څه دیوالونه او خښتې هغې ترې راګوزارې کړلې، داسې نیمګړې غوندې ورانه کړله. هغې ته ویل راځئ که نه؟ هغې ویلې نه، څه پته لګي الله حلیم ذات دی، ته ورګه موږ درته انتظار کوو کېدای شي بېګانه در باندې څه چلو کړي. نو په دې کې یو شواروز تېر شو، څه ونه شو، به دوی پوه شو چې الله راضي دی. ولید راووتو، خپل زامن یې ځان سره راویستل، خپل ورېرونه، خپل تربوران، او دوی مو سره لګیا شو، کعبې ورانول شروع کړل. حدیث سیرت کې راغلی دي چې کله دوی دا آبادي بالکل د اخر سر ته ورسول دا ورانه کړله، نو په دې کې بعضې ګټې راووتلې. سیرت کې داسې الفاظ راغلي که اسنمة الابل الخضراء، داسې د اوښانو د قوبونو په شانتې غټې غټې شنې ګټې یو بل سره جوړې شوې وې، ګنډلې شوې وې. کله چې دوی هغې ته مغول او دغه رنګې هغه پل کې ورته ورلاندې کړو، نو هغې نه یو رڼا راووتله. سیرت کې وایي داسې رڼا راووتله، بالکل د مکې ټوله رڼا کړله، او داسې چمې کې کولو که زموږ د تعبیر مطابق په دې زمانه کې څنګه چې د ویلډ والا هغه رڼا وي، قابو وه چې دې سړي دا سترګې ړندې شوې. او روایت کې دا هم راغلي زلزله پکې رالم. دوی پوه شي چې الله رب العالمین موږ د دې نه منع کوي، بس په هغه ځای باندې چې کم دی پرېښودله، ول په دې باندې نوې آبادي کوم. شرط یې دا ولګو چې آبادۍ دپاره خو پیسې پکار دي، نو چاندې اعلان یې وکړم. خو هغې کې یو څو شرطونه کېښودل. یو دا ده چې الله یکون فیها مهر بغي، موږ به په دې چانده کې په دې کعبې په جوړولو کې هغه پیسې لګو چې هغه د زناکارې زنانه په زنا باندې ګټلې شوي پیسې نه وي. د هغې وجه دا وه چې د عرب چې نو دوی به دا وینز استعمالولي په هغې باندې بې پیسې ګټلې. دا کار یې غلط هم کو، په دې به شرمېدلم. نو دلته اولنی شرط دا کېښودو چې چا وینزه چلولي وي او دغه رنګې ښځې چلولي او په هغې پیسې ګټلي، دا به ګوره دې کې نه راوړئ. ناشنا خبره دا ده کافر دي، قریش دي، او دغه رنګې چې کم دی مشرکان دي، لیکن بل طرف ته الله سبحانه وتعالی دا فطرت داسې جوړ کړی دی او داسې عقلمندي پکې وه. او د پخواني زمانې د انبیو د پیغمبرانو هغه تعلیمات متپاتې شوي چې په حرامو باندې جوړول د الله د کور دا ښه نه دي، ځکه په دې باندې خو موږ وایي د الله تعظیم کوم، نو په حرامو باندې څنګه د الله کور جوړ کوم. د دې نه دا معلومیږي چې په یو مسجد کې، یو دینی مدرسه کې، دغه رنګې په یو دینی مرکز، یو مذهبي مرکز کې حرام پیسې لګول نه دي پکار، د هغې نه اجتناب پکار دی. لکه دوی دا خبره م وکړه چې والله یؤخذ مظلمة احد، که چا د چا نه په زور باندې پیسې نیولي، په غصب باندې، په غش باندې، په ملاوټ باندې، په دوکه باندې، په سود باندې، په دو نمبرۍ باندې، په دوکو دړکو باندې داسې پیسې به نه راوړئ. وجه دا ده چې دا خو عظیم جرم دی چې موږ د الله سبحانه وتعالی کور جوړوو، هغې په حرام هغه استعمالوم. دې نه دا علماو دا فایده را ایستلې ده که یو سړی
حرامي پیسې په جماعت کې یا په مسجد کې یا په مدرسه کې لګی نو دا الله نه قبلې. موږ په دې زمانه کې کله بعضې مسلمانان د سیو کې چې چرت خرڅ کې افیم ایس نشه خرڅ کې دغه رنګې د لور او د خور میراث لاندې کړي په ملاوټونو باندې او په 2 نمبر باندې او په قسمه قسم دوکو دړکو باندې پیسې وګټي بیا پیسې عمره وکړي یا په حج وکړي یا چې کوم د چانده کې ورکړي یا زکات نه ورکړي. زه دې سره به مې چې کوم د مال صفا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی وان الخبيث لا يمحو الخبيث. خبيث مال چې دی ګنده مال، حرام مال، ناروا مال په غصب باندې، په دوکه باندې، په غلا باندې، په زور باندې، په ملاوټ باندې، پر دې میراث لاندې کول، پر دې حق، په دې باندې الله سبحانه و تعالی د انسان ګناه نه معاف کوي. په دې باندې د حج او عمره غنه قبليږي. بلکې یو حدیث کې د راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اکتسب مالا من اثم فوصل به رحمه او تصدق به او انفقه في سبيل الله فجمع ذلك كله فيقذف في جهنم. کچا په حرام باندې مال وګټو پاغي خپل ولی پالله پاغي باندې چې کوم دې صدقې ورکولې د الله په لار کې خرج کوم الله سبحانه و تعالی به ورته ثواب ورته ورغزار کی دا مال به د پاس ورواچي. مالک ابن دینار ویلی لا يترك الرجل درهما حراما خير لهم من ان يتصدق ب100,000 درهم. یو سره چې ځان د 1 روپۍ د حرامونه بچ کی او هغه ته چې کم دې زړه خنه کی دا د لپاره قسم په الله د دینه خدا چې 1,00,000 روپۍ صدقه ورکړي. یو سره 1,00,000 روپۍ دي خو په حرامو یې ګټلي او په هغه باندې خیراتونه او صدقې کوي. د دې په مقابل کې چې دا حرامونه 1 روپۍ نه ځان بچ کی نو دا ډېر غوره او بهتر دي. نو دلته د قریش او د مشرکانو دا کارو کوم چې موږ به کم دې د کعبه به جوړو خو په دې کې به حرامي پیسې هغه باندې لګوم. نو بس کعبه آبادی هغه په دې طریقه باندې شروع شوله. د دې چې کوم قواعد وي مختلف زاویې وي په مختلفو قبایلو باندې تقسیم کړلې او دغه رنګ دغه باکوم چې کوم بنا او رومیو د روم علاقې معمار او ګلکار هغه به آبادی جوړوله سخت به لګولې ګټه او دی بوله راوړلې. په دې کې چې کله سجې پورې ورسېد تقریبا 2-3 میټر نه په دې کې د حجر اسود د کې خودلو داغه مقرره چې دا به اوس په څه طریقه باندې کېدو. نو یو قبیله ویل منګ یګدو بل ویل منګ یګدو ځکه دا غټ اعزاز او شرف او عرب چونو دې مشرۍ باندې بیزان وجو چې بس منګ نو مشکل کله منګ په دې زمانه کې چې سرکار هغه یا سرکاري نماینده وی هغه د عوامو په ټیکس باندې یو شی جوړ کې لکه څنګه معمولی پاغي باندې غټ بورډ ولګي الکه دا څه کمال خو دا هم د عوامو پیسې دي د دوی ټیکس او د دوی شانده ده پښه خپل نوم په دغه کوي د کرنګي دوی په دې مشرۍ په څیر ډیر دغه د عرب چیرې بدمنګ په نوم باندې بورډ جوړ شو موږ ته وی دا پلانو دا کار کړي. نو دته د حجر اسود کې خودل حجر اسود چې حدیث کې راغلي دي دا یو جنتی کانه دی الله سبحانه و تعالی د جنت نه را لېږلي دي. لاول کې تک سپینو خو اسودت خطایا وذنوب بني آدم د انسانانو د ګناونو د وجه نشته تور و تخدیدو یا الله سبحانه و تعالی چې جنت نه دنیا تراولې کو لاول کې تک سپینو وای که چرته په دې خپل سپینوالي باندې باقی او برقرار وي د مشرق او د مغرب په مابین کې به د دې رڼا هغه فضا به د منوره وي خو لیکن د دنیا احوال جدا دي او د جنت جدا دي. نو دې د وجه الله رب العالمین استور کوم د دې ول د حجر اسود به څوک دي نو په دې کې د دوی جګړه شروع شوله تقریبا 15 ورځې پورې دا جګړه و. قابو چې یو بل سره جګړه کړې یو بل چې کني په تورو باندې والي وي. نو د دې مشر د ابو سفیان پلارو امیہ ابن حرب المخزومی هغه تاسو ولې جګړه کوي په معمولی خبرو باندې کم کړی راځي دا فیصله به تحکیم تویسو په یو حکم باندې به فیصله وکم. نو لکه فیصله به په شا باندې کو په کم سړي باندې نو په دې باندې رائے رااله چې اولو من داخل من باب بني شیبه د دروازې نه چې کم صفا مروه تر د حرم او دروازه ده په دې باندې چې څوک را داخل شو بزقه بزمن حکمي او دا سړی به موږ له فیصله کوي. نو اتفاقیات ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق الامین په دغه ټیم کې په دغه دروازه باندې را داخل شو. دی ویلي وهذا الامین رضیناه وهذا محمد ورضیناه بصادق الامین او دا سره چې دی دا صادق امین محمد علیه الصلاۃ والسلام مونږ د په فیصله او د په تحکیم باندې راضی یو د چې څه فیصله وکړل. د دې نه دا معلومیږي چې عزتمند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فیصله کړې ده نو هغه یقیني حق او سچ ده که داغه سنت داغه حدیث داغه طریقه په غم هادي کې په مړ ژوندۍ کې په صورت او په سیرت کې
په لباس او په جامو او په خوراک کا کې مشرک او کافر په راضي کېږي مسلمان به په ولې نه راضي کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل خبره وړاندې کا هغه تاسو صادر راوړی یو صادر یې راوړو پاږي کې دا حجر اسود کې خودم الله سبحانه و تعالی له ناشنا او خیرتوب ورکړو حکیم انسانو کني چې باقاعده مکتب و غیره نه دی ویلې دې ټول قبایلو ته ویل تاسو دی مشران راشي او دا صادر په شریکه باندې ونی سي هغه زه پورې راوړو په خپل لاس مبارک باندې بيده شریفه المبارکه په دغه مبارک لاس باندې حجر اسود هغه راپورته کو پاږي باندې کې خودم په دې کې کعبه چې دنو هغه جوړ کړله خدا نقصان دی قریش وکړو چې د ابراهیم علیه السلام په کوم ترتیب باندې جوړه وته کې داغه په زمانه کې د دې کعبه چې کوم د برکت نو د دې وجنه یو ټیم کې دینه غلام شوی و او داغه دیوالونه تقریبا 9 میټر اوچتوم او دوه دروازې وي یو دروازه د اسمه کې سره لګیدلې و په دې به داخلي دل او غبل دروازه چې و پرناله به میزان طرف ته هغه باندې به خلک وتل خو دې یو دروازه جوړ کړو د پورته کړله او دا یو دروازه مول دومره پورته کړ تقریبا 2 لاسه پورته کړله دا دې لپاره چې دا دوی خپل یو اجارهداري شانتي ګڼل چې موږ څوک وخی ابه ور داخليږي او چې څوک نه نو ابه نور داخليږي لکه اوس دا زمانه کې دا کار کیږي نو دې دا کار کو بل دار چې پیسې سره کم شولې حرام خو لګول نه دغه د وجنه ختم چې دې ناغه ته نه جدا کوم نبی رسول الله والسلام ذکر به روسه زمانه کې دا خبره ذکر کړې ده عائشه زنه ته ویل یا عائشه ولولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقصت الكعبه کچته دا ستا قوم چې د نوې د جاهلیت نه نوې راوتلې ما دله د کعبه بیرته ورانه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې چې په کوم ترتیب و ما په هغه ترتیب باندې جوړ کړې وې ولا جعلتها بابين ما به د دې لپاره دوه دروازې جوړې کړې وې باب يدخل الناس منه ويخرجون منه یو دروازه باندې به خلک ورتله په بل باندې وتله خدا قوم د نوې مسلمانان دی به بو چې دا څنګه پیغمبر څنګه د پلان نیکه پار شي کې کم د ګوتی وخیم اگر که مطلب د مشرکینو چې کومه جوړه کړې و دام جایز ده خو افضل نه و علماء د دینه دا یو قاعده راځي ده چې یو مسله وي یو خبره وي پاغي کې یو افضل وي بل مبذول یو جایز دواړي لکه چرته یو علاقه کې چې کوم د انتشار جوړيږي او خلک چې کوم د بدګمانه کیږي او دعوت تخن واقع کیږي په خیر دې په افضل باندې عمل مکوه هغه مبذول باندې عمل کوه اذن دا فائدہ هم ته معلومیږي په دې کې الله سبحانه و تعالی حکمت هغه داو چې دا ختیمه په دې کعبه کې ور داخل کړي وي نو بیا به عوام مسلمانان نشو وتره حدیث معلومی کې چې په ختیم کې چې کم د 2 رکعاتو کې د سیدل کې په کعبه کې چې داخل کې دنه کې 2 رکعات منځ کې لدی په دې طریقه باندې جوړ کړ 15 متره د دې دیوالونه پورته کړل شپږ دروازې په ستنې په کې ودرولې درې مخې ته درې روسته په دې طریقه باندې دوی کعبه هغه جوړ کړل الله سبحانه و تعالی د عبادت او د رب العالمین د لقاء او د ملاقات یو مرکز چې تر د قیامت پورې به قائم او دائم وي کله چې الله سبحانه و تعالی قیامت قائمي قیامت نږدې زمانه کې حدیث راغلی یو پوندور چې کم دی د پندو والے او حبشي براشه دا کعبه به سورانه کې او الله سبحانه و تعالی به قیامت قائم کی د نبی صلی الله علیه وسلم په دې ژوندۍ کې 15 شلنګ عمر کې بعض نور واقعات چې هغه په سیرت کې راغلي دي او پای کوم ډیر ناشنا حکمتونه او عبرتونه دي چې یو مسلمان د ډیره فائدہ ورکړي موږ مخکې ویلې ک یو مسلمان هغه ځان کامیابول غواړي او دنیا او آخرت کې ژوند چې دین هغه د کامیابی سره همکنار کول غواړي د دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کول هغه اوریدل او دغه رنګ دغه په دې پاکو مزیدارو طریقو باندې راتګ دا یقیني ډیر ضروری دی وجدا چې الله سبحانه و تعالی د ټول انسانیت لپاره معیار ګرځولې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرتنا دغه د سنتنا دغه د طریقونه کامیابی بل پیس کم نشته دی الله موږ ته دغه یو انسان خوذلې دی دې باندې بسله ال رواني کې لاول خو یو پیجنې لاول دغه د سیرت نه خبر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بعضی احوال اب ان شاء الله پراتون کې خطبه کې ذکر کیږي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو د سیرت نه بشمار فائدې را نصیب کړي رب العالمین دې موږ تاسو د خپل دین صحیح بصیرت او پوهه را نصیب کړي وبالله تعالی توفیق